ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم علیه السلام فرمایل واورئ دا خبره اقتصاد چې موږ ته وایي اسلام ټول اقتصادي من فقه الرجل نبی کریم علیه السلام فرمایي د یو شخص د هوښیارۍ د علامو څخه یوه علامه دا ده چې دا سړی هوښیار دی قصده فی معیشته چې دی په دې د مال په مصرفولو کې درمیانه روي وکړي نه بالکل داسې بادي لکه خاورې او نه بالکل بخیل دی چې نه زکات نه خیرات نه صدقه نه د یو انډیوال یو اکرام نه د یو ملګري سره مناسبت پر دې غم راغی پر دې تکلیف راغی د دې شاګرد خامخا به سړی حرکت کوي داسې نه کوي من فقه الرجل د انسان د هوښیارۍ د علامو څخه یوه علامه ده قصده فی معیشتي چې د مال په مصرف کې دی درمیانه روان دی موقع چې راله مصرفوه د خیر په کار کې لا اسراف فی الخیر د خیر کار چې راغی بیا په دې کې اسراف نشته د خیر کار چې راغی بیا په دې کې اسراف نشته په سورة الاسراء کې الله عز وجل نبی کریم علیه السلام ته د درمیانه روی حکم کړی دی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك اے زما نبی دا خپل ناسونه بالکل داسې په غاړه کې بند مه تړه داسې هم مال مه راټولوه چې یوه روپۍ نه در څه بېلېږي ولا تبسطها كل البسط دا دواړه لاسونه هم داسې مه غوړوئ چې هر څه لرې بس ویې مصرفه فتقعد ملوما محسورا په داسې صورت کې به بیا ملامت کړئ سوی کښېنې ارمان به کوې اصلي خبره دا نبی کریم علیه السلام باندې سخاوت توام عبدالله ابن عباس فرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم اجود الناس بالخير اجود الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول انسانانو کې تر ټولو زیات سخی و واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل او د نبی کریم علیه السلام سخاوت چې په جوش کې راتلی هغه به د روژې په میاشت کې جبريل امین بر روزانه د اسمانو څخه راتلی د نبی کریم علیه السلام سره به سفارت یې راول او صحبت تاثیر لري تاسو به فکر کړئ زموږ تاسو خلک حج عمره ته ځي عربان هم ډیر سخاوت لري دا زموږ خلک حالت به ریالونه مصرفول فقیران به ګډیان به د توران ورته وای دي ته ورته ملګرو ماحول داسې تاثیر لري پنځل سورج به په حرم کې تیر کړی د خلکو صدقو ته به قتل د بم یو خرما راخسته و د بم یو ریال خیرات وي د مسکینان دی ورکې دا ګور د ماحول تاثیر دی نو الله پاک دی ماحول تاثیر جوړ کړي نبی کریم علیه السلام ناست یو ماشوم ورتراغی چې زما مور وای چې زموږ کړي هیڅ شي نشته موږ ته یو شی راک نبی کریم علیه السلام ورته فرمل د غاړي کالی لرم بل شي نه دی را پاته وعده در سره کوم چې د یو غزا سمال غنیمت راغی یو شی درکوم ماشوم لاړی د اخوا شراغ زما مور هغه کمیس چې ستا په غاړي دی هغه راک نبی کریم علیه السلام د غاړي کمیس ورکړي ماشوم ته ورکړي دغه سی به قمیص څخه نسی د مانزه واخراغي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نسرو دی کمیس نسته الله عز وجل د آیاتونه نازل کړي چې داسې مکوونه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط یو مخلاصون هم مغزو چې د ارچ ځان خلاص کی او داسې مکوي چې بالکل انسان د شمتیا او بخل سکار واخلي حدیث شریف کې راځي معال من اقتصد چا چې درمیانه روي کول په مصرف کې درمیانه روي کول معال غسړی نه مسكين کیږي بل حدیث شریف کې راځي معال من تمتع مفتقر من تمتع چا چې په حجو کې حج تمتع کوي پر هغه فقر نه راځي دا واجب حکم نه دي د بعضی شان او خواص دي زموږ شارحین د احادیث لکم علی قاری رحمه الله یا دا غره ابن حجر اسقلانی رحمه الله مرقاتی او فتح الباری و غیره دي بعضی شان شراسي دی فرمای وای والله اعلم بمراده وای د دې په مراد الله شپیش یو حدیث شریف کې راځي ک چا وواره کچا ودانی عجوه خرماوی سهار وختي و خوړلې نو پرداسي شخص باندې یا سحر جادو یا زهر تاثیر نه کوي اوس سوال داري دا ودانی به پدې کې بیا څه حکمت دی ته یې پدې الله شپېږي نو معلم ان اقتصد دې مطلب خلا واجبي څوک درمیانه روي کوي فقیر کیږي نه چا چې په خرڅ کې میانه روي کول اعتدال کول توسط هغه بل چا ته نه کیږي مګر انت کدا د مفتقر من تمتع چا چې حج تمتع کوي پر هغه فقر نه راځي حج قران دی کنه دی په یو احرام کې ام د حج نیت وکي ام د عمره حج تمتع د دې ځای سره احرام د عمره وتړي بیا ولر سي احرام خاص کې حج وکي یو حج مفرد اشترفای مفتقر من تم پدې کې د الله پاک خپل حکمتونه یعنی د دې رازونه الله تعالی معلوم دي ډیر شان بیا داسې دي چې مشته نه دي